همان گونه که جهاد به خاطر آوردن نظام اسلامی فرض بود، همچنان به خاطر حفاظت نظام اسلامی علومی که تعلق بر همان بخش دارد این فرض است. عزیزان گرامی، این علومی را که ما و شما در صددش هستیم که میخوانیم، این را شما به نظر ناچیز نبینیم. این به خاطری است که ما مسلکی شویم. ما باید بدانیم ارزش این نظام باید در قلبمان، به خاطری که ارزش جهاد در قلبمان بود، به خاطر نظام، و حالا نظام حفاظتش ارزش در قلبمان باشه به خاطر یاد گرفتن اموری که تعلق به نظام دارد. وقتی که ما تلمذ و زانو زدیم و تلمذ و شاگردی میکنیم در نزد استادهای گرامی، هدف ما این است که ما مسلکی شویم و به این نظام ما خدمت صادقانه بکنیم، خدمت عالمانه بکنیم. یک فرصت خوب و خاص برای پلیس ولایت بلخ است. این فرصت در دیگر ولایت ها نیست، در ولایت های همجوار ما، جوزجان، سمنگان، در دیگر ولایت ها نیست. این فرصت برای شما مساعد است، برای کسایی که امروزه اینجا منتظر ازی هستند که امتحان کانکور سپری بکنند. و انشاءالله که همگی رهبری قماندانی بلخ و همه تلاش میکنیم که باید مجاهدین متوجه اهمیت مسلکی شدن بسازیم. الحمدلله د مشرانو ژمنتیا، د مشرانو اخلاص دغه د اوس موږ تاسو وینئ چې په بلخ ولایت کې نن دغه د ټولو زمینه موږ تاسو ته برابره کړې ده. نو غوښتنه مې د ناستو کسانو هم دغه ده چې دغه نه تنها دغه درس چې موږ تاسو په دې معنا سره وایو چې موږ تاسو یې وکړو، د دې دپاره چې د ملت دپاره یو آرام ساه وربخو، یو ښه روحي امنیت، فزیکي امنیت، سیاسي امنیت ورته راوړو. که چېرته هم دغه درسونه وویلې دا هر څه منځته راځي، که دغه درسونه ونه ویلې نو فکر نه کوم چې یو هم موږ ته لاسته راشي. د ملت موږ تاسو ته امید دی، زموږ تاسو نه نور داسې چا ته امید نه لري. په 50 کاله هر څوک تجربه کړل، یوازې د ملت ته موږ تاسو ورپاتې یو. نو غوښتنه مې د ټولو دغه ده چې شپه او ورځ په پوره معنا سره د درس ته وخت ورکئ، درس ووایئ، او دا یو زرین چانس دی.